د کابل جلال آباد دوهم لینډ سرک دا نو د هر یو افغان او بلکې د هر یو مشرقیوال او بلکې د هر یو هیوادوال تر ټولو یو ستر ارمانو چې د کابل جلال آباد دوهم لینډ سرک باندې به کله کار شروع کیږي. خوشبختانه تاسو دې خواته ګورئ چې ډېر په درست سره او ډېر په چټکۍ سره د کابل جلال آباد د دوهم لینډ سرک کارونه روان دي. الحمدلله به ووایم چې افغانستان یو ځل بیا د ترقۍ او د آبادۍ په لور باندې خپل قدمونه اخلي او ورو په ورو باندې موږ دې ته نږدې کېږو چې ورځ موږ ترقي او آبادي ترلاسه کړو. خوشبختانه دا یو ډېره ستره پروژه ده او د ډېرو افغانانو یو ستر ارمان و چې د کابل جلال آباد دوهم لینډ سرک باندې کارونه شروع شي. او څو ورځې وړاندې خوشبختانه د دې افتتاح وشوه، بلکې د افتتاح څخه مخکې دا کارونه شروع شوي. اوس موږ د مملي باغ ته راغلو، موږ چې دا کار به د مملي باغ په ساحه کې شروع خو تقریبا موږ 80 منټه مزل وکړو یا 15 منټه مزل موږ وکړو چې د ګندمک تر سیمې پورې دغه د آبادۍ کار یا د سرک کارونه را روان دي او ډېر په چټکۍ سره روان دي. ډېره غټه ماشینري راغلې ده، ځای په ځای باندې چې تاسو وګورئ د ماشینونو یو شور دی، یو غوغا ده او کارونه ډېر په چټکۍ سره روان دي. خوشبختانه او باید ویمه او د هر یو افغان هم دغه ارمانو چې ورځ دی الله تعالی زموږ دا ګران وطن آباد کړي او بیا د تورخم جلال آباد په روډونو باندې په سرکونو باندې چې هره ورځ کومې ټکرې کېږي نو تېر د 20 کلن یا 40 کلن جنګ به زموږ دومره ځوانان او دومره هیوادوال نه وغسې لکه د کابل جلال آباد دغه ون سایډ سرک و خو رش ورباندې ډېرو دوه طرفه به ورباندې ګاډي تله او هره ورځ ټکرې هره ورځ مشکلات په ساعتونو به د کابل جلال آباد لاره بندېدله. خوشبختانه یو ډېر بهترین اقدام شوی دی. زه خو وایم چې افغان او د دې وطن سره مینه لري او دا وطن خپل ګڼي نو په دې وطن کې چې یو تیږه د بل د پاسې ایښودل کېږي نو خامخا په دې باندې یقیني یم چې دا به په دې باندې خوشحالېږي او زړه به یې ورباندې سکون کوي. یقینا موشه چې دلته زه رالم دا کارونه مې ولیدل د سرک باندې ډېر په چټکۍ سره روان و نو ما داسې فکر وکړه لکه زما خپل شخصي کور چې جوړېږي دا هېواد هم د یو کور حیثیت لري خو په افغانستان کې بالعموم موږ او تاسو یا هغه خلک چې لږ داسې واک لاس ته ورشي هغه وایي چې بس همدا زه آباد شم بس غټ کار همدا دی نور که افغانستان آبادېږي او که نه آبادېږي همدې د وجې نه موږ دا 40 کاله وړاندې چې هر چا ځان ته کار کړ. خوشبختانه د هېواد په ګوټ کې د آبادۍ کارونه روان دي، د باسازۍ کارونه روان دي، د ترقۍ کارونه روان دي، د پرمختګ کارونه روان دي او هر ځای کې چې ښه کار کېږي د آبادۍ کار کېږي دا زموږ او زما هم فرض دي، ستاسو هم فرض دي چې په دې باندې خوشحاله شو، دې ته انعکاس ورکړو. نو د دې فرضونه خو ما الحمدلله دغه ادا کړه چې 2 ساعته مو مزل وکړو تر دې مو ځان نه ورسو. ما ویل چې د آبادۍ او د خوشحالۍ او د سوکالۍ د کار نه د خپل هیوادوال زه خبر کما. نو خوشبختانه دلته رالم اوس تاسو یوه توره وکئ دا ویډیوګانې دومره شیر کړئ چې هغه خلک چې د افغانستان په آبادۍ باندې خفه کېږي، د افغانستان په ترقۍ باندې خفه کېږي چې د هغوی دا زړونه ودردېږي او خفه شي او باید په موږ باندې خفه نه شي خو چې یو څوک اوس خفه کېږي بیا به هغه ته به بیا خفه کې نو څنګه کې. نو خوشبختانه کار ډېر په چټکۍ سره روان دی، ډېر ښه روان دی، ډېر پوخ روان دی او ډېر اساسي روان دی. نو مومن صاحب یو څو بیتونه وایي ما نه اوس کله هیر شي مومن صاحب ته راځه که نه تا به یو څه شعر ویل چې څه چله هنر غواړي هغه څنګه بیتونه دا ځای مې چې ولیدو هماغه بیت هم راته یاد شو خو د هغه نه مخکې یو بیت وایم چې د خپل وطن د آبادۍ چغې به ووهمه زه لا ژوندی یم څو ژوندی چغې به ووهمه شک د هر مین په یقین واړوم پرېږده چې شک هر مین په یقین واړوم لاس رانه تاو که لیونی چغې به ووهمه. ډېر شعر هغې ویلي مو چې اسمان هم سوری کېږي خو څه چل او هنر غواړي، اسمان هم سوری کېږي خو څه چل او هنر غواړي، اوبه په غره بهیږي خو څه چل او هنر غواړي. نو دا ځینې سوری کېږي لګیا دي نو بس دا انشاءالله تعالی دا غرونه هم غوڅېږي دا سرکونه به هم جوړېږي او انشاءالله تعالی هغه چل او هنر د آبادۍ دا نو اوس خوشبختانه افغانانو زده کړی دی انشاءالله. نو لیدونکو ته دا وایم چې دا ویډیو چې وګورئ همداسې به یې نه پرېږدي دا به دومره شیر کوئ چې هغه خلک د دې وطن په آبادۍ او ترقۍ باندې خفه کېږي چې د هغو تر سترګو ور ورسېږي او دا ډېره غټه پروژه ده تقریبا 110 کیلومتره سرک دی چې دا تر کابله پورې غځېږي. تېر سرک خو چې دی 170 کیلومتره دی نو دا بیا داسې په لنډو باندې انشاءالله تعالی وځي او راځئ کیلومتره تقریبا 80 کیلومتره پکې فرق او بل لارې چې ټکرونه هم خلاص شو تجارتي لاره ده. نو بس وایم چې دا ویډیو دومره شیر کوئ که نه
لکه هغه به وایم چې افغاني په دغه کار او په دغه شیانو باندې باید دومره ونازېږي او فخر پرې وکړي او د زړه نه پرې خوشحاله شي دا ډېر لوی کار بس زموږ د وطن جوړېده په کار دی چې دا کار کېږي موږ به خوشحاله یو ډېره آباد باشي زخمی ویران افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم آباد باشي زخمی ویران افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار منم د ښکلاګانو میرې رب دې راته جوړ کړه منم د ښکلاګانو میرې رب دې راته جوړ کړه اواز لګي اواز لګي د پدرس جهان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم آباد باشي زخمی ویران افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم پغېږه کې د داسې قهرمان بچی